دیل یو نارینه پیدا کړی دی او بل زنانه. یوازې په سړو باندې د دنیا نظام نه چلیږي، او که صرف ښځې وي سړی ورسره نه نو بیا هم نظام نه چلیږي. سړی او ښځه دواړه الله تعالی پیدا کړل او سړی ته جدا کارونه سپارل شوي دي، هغې کې ښځو له دخل نشته. هغه د سړی کار چې ښځې کوي، بعض مخصوص کارونه نو ښځه به ګناه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځای کې په لعنت ویلی دی، لعن الله المترجلات. هغه ښځې چې هغې بعضې د سړو هغه کارونه کوي چې هغه د سړو سره مخصوص دي، وی په دې ښځو د لعنت دي. او بعضې کارونه داسې دي چې هغه د ښځو سره تعلق لري، که هغه کار سړي کوي نو بیا ناروا کوي، او هغه کارونه چې د ښځو سره تعلق لري که هغې کې سړی دخل کوي او سړی هغه کارونه کوي، نو په داسې سړو هم نبي علیه السلام لعنت ویلی دی. لعن الله المخنثین من الرجال. هغه سړي چې هغې د ښځو هغه کارونه کوي چې د ښځو سره خصوصیت لري، وی په دغه سړو د لعنت. نو بعضې کارونه رب العالمین سړو ته سپارلی دي، ښځې به هغې کې مداخلت نه کوي. بعضې کارونه ښځو ته سپارلی دي، سړی به په هغې کې مداخلت نه کوي. نو که سړی او ښځه د دغې حدودو لاندې خپل ژوند تیری، معاشره به هم ښه چلیږي، بندگان به هم خوشحالی او لوی الله به هم خوشحالی. او که د دغې اصولو او د دغې حدودو لاندې دي ژوند تیر نه کړي، سړی د ښځو کارونو کې دخل لري او ښځه د سړو په کارونو کې دخل لري، معاشره به هم بېګړه وي، نظام به ټول برباد او تبی، او رب العالمین به هم پې خفه. نورونو څنګ کې د سړي په دې معاشره کې یو مقام دی، دارنګې د ښځې په دې معاشره کې یو مقام دی. اوس